وینوال ویل په یادرسا کې کاڼه او ګونګیان زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې په ډیرو کمو امکاناتو تر ډیره بریده زده کړې ورکول کیږي. د دوی په خبره چې که د یاد علمي مرکز سره همکاري وشي تر یوه بریده اړتیاوې او غوښتنې پوره شي نو دا چاره به لا په اغېزمنه او ګټوره توګه ترسره شي. دوی دغه راز زیاتوله پکار ده چې د یاد لیسې زده کوونکو حقوقو او غوښتنو ته هم ځانګړی پام وشي. دغه د دې غوښتنه وه چې موږ چې دغه عمارت وپېژندو موږ باید د دې څخه ملاتړ دوی موږ ته روزنه راکوي موږ باید ملاتړ وکړو. یعنې دویمه غوښتنه یې دا وه چې د عمارت اسلامي نن څخه ملاتړ وکړي او دویم هدف دا و چې د دې شاګردانو ته باید یو ډونر پیدا شي مؤسسات پیدا شي او دی د پوره همکارۍ وکړي هغه ضرورتونه هغه نیمګړتیاوې چې دی لري موږ سره موجودې دي موږ لیکلي دي خو متاسفانه چې کومه اداره موږ نشو پیدا کولی. دا غونډه د دې په خاطر دیره شوې وه چې دغه ګونګیان دلته په خوست کې خلکو ته معلومات وشي چې دلته یوه ځانګړي لیسادو دې سره باید همکاري وشي. دغه ډېرې ستونزې لري تعمیر نه لري خپل ځای نه لري. ته موږ اوس فعل حال موږ زیر کړه د میخانیک کې نو دا کتابونه نه لري ترانسپورټ برخه کې او داسې نور ډېرې ستونزې لري. هیله ده چې دې سره همکاري وشي. زده کوونکو د منظم درسي چاپیریال د ځانګړي درسي نصاب او نور اړونده امکاناتو چمتو کولو کې لاسنیوي او همکارۍ ته اړتیا ده. هممهال په یاد علمي مرکز کې د حرفوي زده کړو ته لاسرسي هیلې هم درلودې. دوی خپلې غوښتنې او اړتیاوې د لیکلو او ځانګړو اشارو له طریقه په ډاګه کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ټولو ته او ښه راغلی په خیر. مونږ مکتب نه لرو او مونږ کتابونه کتابچې نه لرو هیڅ شی نشته. مونږ د پوره ترانسپورټ دوه وړه موټر نیولې شوی دی هغه ډېر زوړه دی هغه یې کور نه ولیدلی دی او مونږ د پوره باید ترانسپورټ زیات شي. بله مونږ ته به د لیاشا کامه راکولی هیږي ډېره کامه ده باید زیاته شي. مونږ ګونګون زده کوونکو د پوره پیسې کامې دي دا چې کله مونږ په خپل منځ کې تقسیم کړو ډېرې کامې ورسیږي نو ګونګون د پوره کور نشته اکثره غریبان دي کله چې 12 نه پرې شي موږ د پوره باید کور برابر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د خاص لیسې مسلکي لیسې ته په خیر راغلی. موږ د پوره باید نجاري کورسونه برابر شي خیاطي کورسونه موږ د پوره برابر شي او دا قسم خیاطي واسکټو د پوره یا داسې نور اخر په ډاکټري د پوره یا مثلا ګلدوزۍ د پوره موږ د پوره باید حرفوي کورونه برابر شي چې موږ هغې نه زده کړې وکړو. موږ د پوره باید خپله تعمیر جوړ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. مخکې پخوا مو څه نه و زده په پښتو په دري او په انګلیسي په دې شیانو زه نه پوهېدم اوس مې زده کړه. مخکې په دا نه پوهېدم اوس کله چې زه راغلم مکتب ته پښتو نه پوهېږم په انګلیش پوهېږم په دري نه پوهېږم او دا ډېر کتابونه لیکلی شم ویلی شم په پوهېږم هر څه مې زده کړل. کوشش به وکړلو هر په دې کونه کې زه کړی شم چې یو څه ولیکم او چاته یې ورکړم. کاروبار کړی شم د کونه کې کور کړی شم په کور پوهېږم او مو کوشش وکړو چې زه نور هم څه زده کړم. هیره د نوي چې د ځانګړو زده کړو په لیسه کې د مهال شاوخوا 180 تنه کاڼه او ګونګیان زده کوونکي په زده کړو بوخت دي خو هیلې بیا دا دي چې د دوی سره په هره برخه کې همکاري او لاسنیوی وشي. الله جل جلاله پیغمبر محمد بل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را کی اشاره ده د دینی اشاره ده اسلام ده